دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ وئ. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ ویډیو کې نننۍ ټریک یې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو چې د خپله فیسبوک اکاونټ چې دی هغه سیکیور کړو، یا د خپل پروفایل یا د خپل فیسبوک آی ډي لاک کړو تر څو څوک ونشي کولی چې زموږ د آی ډي څخه سکرین شاټ واخلي د پروفایل څخه، یا زموږ د نوم او تصویر څخه بد استفاده وکړي. نو د دې په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم. دا ویډیو تاسو تر پایه وګورئ، او که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ویډیوګانې وګورئ. نو راځم زه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل پروفایل لاک کړو. نو تاسو به فیسبوک ته راشئ. په دې کې به چې دی ښکته راشئ، دلته یې لیکلي سیټینګ پرایویسي، دا به ووهئ. بیا په دې کې سیټینګ دی، په دې به کلیک وکړئ. بیا به ښکته راشئ، دلته یې لیکلي چې پروفایل لاکینګ، په دې به تاسو کلیک وکړئ تر څو ستاسو پروفایل لاک شي، څوک ونشي کولی چې بیا د هغه څخه سکرین شاټ واخلي یا ستاسو تصویر ډاونلوډ کړي. نو دلته لیکلي دي چې لاک یور پروفایل، مطلب د لاک یور پروفایل باندې به کلیک وکړو.